السلام علیکم ګرانو دوستانو، بیرته مو هرکلی کوو د کندهار نه د ګرشک ویلاګ دوهمې برخې ته. په لومړۍ برخې کې مو د سفر عمومي بڼه، کلتور، طبیعت او د خلکو مینه وښوده، خو دا برخه ژور ده، شخصي ده او له ژوند سره نږدې ده. نن ورځ به تاسو له موږ سره یو ځای د هغو خلکو غږ واورئ چې تیر ژوند یې ډېر په ستونزو او کړاوونو تیر کړی وو، او د امید زرغونه ټکونه یې د ژوند له خاورو راټوکلي دي. د ګرشک ولسوالي که څه هم د جګړو له امله ډېره اغېزمنه سوې ده، خو اوس دا بیا د رغونې په حال کې ده. موږ یو کوچني کلي ته ولاړو، چیرې چې ماشومان د خټو له منځه ښوونځي ته روان وو. کتابونه یې زاړه وه، خو سترګې یې د لویو هیلو ډکې وې. یوه مور چې خپله لور یې ښوونځي ته استوله، موږ ته یې وویله زما خوب دا و چې زما اولادونه به د جنګ نه بلکې د کتاب له لارې جګړه وکړي، د قلم جګړه. دغه ډول خبرې، دغه ډول حالات او دغه ډول خلک انسان ته دا درک ورکوي چې دا خاوره یوازې د تاریخ نه بلکې د راتلونکي هم ده. موږ د ګرشک بازار ته ولاړو، چیرې چې د ژوند شور بیا اورېدل کېده. د وچو میوو، سبزیو، جامو او دودیزو خوراکونو دوکانونه فعاله وه. یو پیرودونکي وویل مخکې به مو سر یوازې د بقا لپاره کښته کاوه، اوس یو څه انتخاب هم لرو. دا د دې نښه ده چې اقتصادي ژوند بیرته را روان دی. خلک کار کوي او د خپل ژوند بوجونه په خپل اوږو وړي.
په سماوارونو او رستورانونو کې لا هم د جرګو خبرو اترو او دوستی دود روان دی. په یو کلیوالي کور کې موږ د خټو د کلا تر سوري لاندې ناسته وکړه. چیرې چې یو مشر د جرګې کیسې کولې، هغه وویل موږ تر بمونو هم کلک پاتې یو، ځکه جرګه مشوره او عزت زموږ ریښه ده. موږ د نارینه‌و دودیزو لباسونو، د میرمنو هنري ګنډنې، د ودونو سندرې او د ماشومانو د لوبو دودونه هم ولیدل. دا کلتور د یو ولس د روح استازیتوب کوي او دا ټول د غرونو شګو او د ګرشت د خاموشو لارو تر شا ژوندی پاتې دی. بله برخه کې مو یو ښوونځی ولید، چیرې چې یو ځوانه معلمه ماشومانو ته درس ورکاوه. هغې وویل زه باور لرم چې دا نسل هغه نسل دی چې موږ خاورو به بیرته په خپلو پښو ودروي. موږ له ځوانانو سره خبرې وکړې چې د فوټبال، نقاشي او د زده کړې خوبونه لري. دوی له نړۍ سره د وصلېدو هیله لري، خو له خپل هویت سره وفاداره پاتې دي. د دوی سترګو کې د یو نوي افغانستان انعکاس و. د ګرشت طبیعت هم د دې ځای د خلکو په شان مقاومت کړی دی. د لمر پرېوتو صحنو، د شګو دښتو غرونو ترمنځ طبیعت یو داسې خاموشه مینه ښکاروله چې انسان ته یې ساه ورکوله. هلته مو یو شیبه چوپتیا غوره کړه او یوازې د وطن ساه مو واورېده. ګرانو لیدونکو، دا برخه یوازې ویډیو نه ده، دا د یو ولس د بیرته راپاڅېدو سندر ده. که ته له دې خلکو، دې منظرې او دې احساس سره وصل سوې، نو پوسه چې دا خاوره ژوندۍ ده او ته هم د دې ژوند برخه یې. تر بر ویلاګه دا وطن مه هېروئ، دا خلک ستاسې خلک دي، دا کلتور ستاسې هویت دی. الله مو مل شه.
درنو لیدونکو په دې هیله چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې د سره لایک کړئ او د نورو دوستانو سره حتمی شیر کړئ. تر بل ویلاګه دا وطن مه هېروئ، دا خلک ستاسې خلک دي، دا کلتور ستاسې هویت دی. الله مو مل سه.